دې بازار کې نه خرڅيږي دلته ارڅ خرڅيږي او ورڅ خارزان خرڅيږي دلته کې تور خرڅيږي سپین خرڅيږي سو کې ویني سپین او سپېزلي نازنین خرڅيږي سو کې ویني دلته مذهب او دلته دین خرڅيږي سو کې ویني دلته زما د ګلالۍ اوخ کې ارمان خرڅيږي اول ته زما د ګلاله سر پتاوان خرڅيږي دلته کې خوینه د خوار خرڅيږي سو کې اخلي دلته کې جب او گفتار خرڅيږي سو کې اخلي دلته خندا په اشتهار خرڅيږي سو کې اخلي دلته کې خې غټه پګړۍ خې په ایمان خرڅيږي دلته زما د لیونی لالا ګریوان خرڅيږي دلته زمونږ د اسلاف او شجاعت خرڅيږي سو کې خرڅي دلته کې ننګ دلته پښتو دلته غیرت خرڅيږي سو کې خرڅي نقشې د زمکه به بدلولې چې اسمت خرڅيږي سو کې خرڅي سبد نصیب قوم د چا چې واقداران خرڅيږي او زړیا نچوي د چمن چې د ګلان خرڅيږي سو کې خرڅي چې چرته نه خرڅيږي الته مو قرآن خرڅيږي جونه سودا کوي بازار کې چې ناران خرڅيږي ډېر ښه ان و یزید خپل خوددار اثر دی نه خرڅيږي پس مکه نه د اسمان کمر دی نه خرڅيږي دا چې تاج د لیونتوب په سر دی نه خرڅيږي چې د خادم شو نو والله که په یو شان خرڅيږي او کنه په زړه وي پکاتو دی هغه ان خرڅيږي ډېر ښه آیا کم کم پلالاړه فرمایش ته ښه او جی مذهب چلے واز دام دے تقوا کوم شو پالا بشک علی ډیر سپیڅلې ډیر اختیاري راټه دی د ایران سب سوای ثواب وې د مدر کوم دوی ثواب ښه زته یو دغه وایه ما سی مساجد خبرو ځان تر رسیدلې چې ستاړو نو چاړي خپل ورادي ها ځان ایران سه وایي زه دا یو دغه وایو کې ته وایې د ملګرو ته لنډه غونتن بیا به عزیز لالا دا دغه وایي تیر مجلس پښپاتې له کوم ویلو هغه وایي کوم پایست مجلس کې ویلو سره بل یو ترانه کې وایي هغه شریک ملګرو سره تیز ارشاد غوږ کې د ملنګ درته وایم رښتیا غوږ کې د ملنګ درته وایم رښتیا نن درته کیسه کوم د ادم او د هوا او کله چې پیدا شول زمونږ نیکه ادم جوړی ورله پک یو ځای به اوسېدلو په جنت کې په خندا نن درته کیسه کوم د هوا او یوه دانه غنمو نه یو خوړ خطا شو دنیا ته چې راکوز شو په دنیا کې وارخطا شو د دې نافرمانۍ ورته ملاو شوله سزا نن درته کیسه کوم د ادم او د هوا د یو ښځې ښایست باندې رو رو کتل کړی حابیل یې رزق کې راغی او قابیل یې کتل کړی د هغې وخت نه اوس پورې انسان دی په جړا نن درته کیسه کوم د ادم او د هوا او ملنګه خفه کېږم دستور د هغې وخت دی حیرانه ورته ووایه دا کار د هغې وخت دی اوس چې ځانځاني د چا کې نشته د وفا نن درته کیسه کوم د ادم او د هوا عزیز لالا بس زموږ خو د پروګرام ټایم تقریبا سر ته رسېدو کې دی خو بس دا اخیري او غزل د دې ملګرو دا فرمایش دی د انګلینډ نه او د دوبۍ نه آیا کم کم پله لاړه او بس دې سره به بیا چې دی نو ملګرو زموږ پروګرام اختتام ته رسي نو عزیز لالا ښه جي صحیح شو ترنم کې مو بس دکه سي دغه کې ستړی شو یاره وای شرم ځان نه شرمېږي حیا کم کم پله لاړه
چې په ښکار موندلی نشي وفا کم پله لاړه په چمن کې حیث وران دی د بلبلو چغار نشته نو حق حیران شم لوی خدایا خندا کم پله لاړه او هر څه ډیر دي کمې نشته